بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. زموږ په دې ویډیو کې به تاسو د افغانستان ایر فورس په اړه کې معلومات ګورئ. افغانستان ایر فورس څومره طاقتور دی او دوی سره څومره ساز و سامان دی. د ماډرن افغانستان ایر فورس یا افغان هوايي ځواک بنیاد په کال 2010 کې ایښی شوی دی. د دې نه مخکې په کال 1919 کې د کینګ امان الله خان په دور کې د رایل افغانستان ایر فورس بنیاد ایښی شوی و او بیا د کینګ ظاهر شاه په وخت کې نور هم ماډرنایز شوی و. او اوس په جون 2010 کې د امریکای او د ناټو په امداد سره یو ځل بیا مضبوط او طاقتور کړی شو. نو راځئ چې وګورو چې ماډرن افغان ایر فورس سره څومره جنگي جهازونه او ساز و سامان دی. د ټولو نه اول د افغان ایر فورس بنیاد د کال 2010 په شپږمه میاشت کې ایښی شوی و. د دې نه پس د افغان ایر فورس هډ کوارټر دا په کابل کې دی. ایر چیف محمد دوران. ټوټل پرسنل 2001. دې نه پس د افغان ایر فورس ورلد رینکینګ یا د نړۍ په سطح د طاقت نمبر 87. د افغان ایر فورس سره ټوټل ایرکرافټس 288 په دې کې اټیک ایرکرافټس 25 سپورټ 263 او فیوچر 269. اوس راځو اټیک ایرکرافټس د دې ټوټل تعداد 25 دی چې په دې کې ای ام بی 314 15 دي او سیسنا 208 دي. ټوټل هلیکاپټرز 152 په دې کې ام ډي 530 یو شپېته ام آی 8 40 یو ایچ 60 10 یو ایچ 1 ایچ لس ام آی 25 8 اس ای 315 3. ټوټل ترانسپورت ایرکرافټس 20 په دې کې سیسنا 208 سلیریش سیسنا 182 شپږ سی 130 سلور وائی 12 2 بوئنگ 727 یو. او اوس سپیشل میشن ایرکرافټس د دې تعداد 4 دی په دې کې ام آی 8 ام آی 17 شپږ 50 او پی سی 12 انجی 38 شامل دي. په اخر کې هغه جهازونه چې هغه ان آرډر دي او دا به افغان ایر فورس سره زر تر زر ملاو شي، نو هغه کې ام ډي 530 اف چې دی دا 140 دي او یو ایچ 60 ای دا 101 دي. د دې ټوټل تعداد 201 دی. نو دا د افغان ایر فورس په اړه کې مکمل معلومات. داسې قسم ویډیو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کول مې راوي. مال راکې اجازه د الله پامان.